سلامونه نیک هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یمه په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو نن بیا د چا خواله راغلي یو څوک دی او د کوم ځای دی نو راځئ پروګرام کې ورته هرکلی وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جي زما مینوالو ته وایي کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زه د خودخیل تعالی مقدرې سره تعلق لرم. ضلع بنیر سید رحمان مې نوم دی، صاحب مې تخلص دی. په موجوده وخت کې د خودخیل پښتو ادبي جرګې سرپرستي عالم یم. زمونږ د خودخیل پښتو ادبي جرګه ده او تقریبا د 2007 نه جوړه شوې ده او روان د خپلې هلې ځلې تر خپله وسه پورې کوي. ښه جي زما مینوال خو ډېر زیات شعرونه خوښوي نو څه به راسره شریکوئ؟ شعرونه به درته ووایو جي. ارشاد یو دوه شعر دي چې موږ ګناهګار یو ګناهګارو ته خدای چېرته یاد وي. موږ ګناهګار یو ګناهګارو ته خدای چېرته یاد وي. موږ ګناهګار یو ګناهګارو ته خدای چېرته یاد وي. د خواهشاتو په دلدل کې موهای چېرته یاد وي. هسې په خولې توبې وباسو چې موقع نه راځي، چې موقع راشي توبې چېرته وي خدای چېرته یاد وي. غزل به درته ووایم چې شمارم اسمان کې ځان له ستوري نو شمارم اسمان کې ځان له ستوري نو شپه چې شي خاموشه حال مې نوري نو شمارم اسمان کې ځان له ستوري نو شپه چې شي خاموشه حال مې نوري نو تاسو سودا وړه تاسو وخوړې ما خو راوړي کرس پوري نو تاسو سودا وړه تاسو وخوړې ما خو راوړي کرس پوري نو او زه ورځه په زوره یاري نه کېږي زه ورځه په زوره یاري نه کېږي خوښه دې ده ځې چې په کم لوري نو زه ورځه په زوره یاري نه کېږي خوښه دې ده چې ځې چې په کم لوري نو بغض او حسد له علاج نه کېږي بغض او حسد له علاج نه کېږي بغض او حسد بلها ضروري نو بغض او حسد له علاج نه کېږي بغض او حسد بلها ضروري نو چاله چې د زړه غوښې راټولې کړم چاله چې د زړه غوښې راټولې کړم هغه مې سورېږي په سر سوري نو مګر زه د سپکو سره مګر زه د سپکو سره مګر زه هر څومره که پاکې خو پیغوري نو څوک په دیوالونو دنګ ختلی شي دا شعر تاسو ته ډالۍ کومه شاهد صاحب څوک په دیوالونو دنګ ختلی شي وي چې زوروره پاکه خوري نو څوک په دیوالونو دنګ ختلی شي وي چې زوروره پاکه خوري نو او مینه کې ناکامه مین څه کوي مینه کې ناکامه مین څه کوي ځان له به پالونه چېرته ګوري نو او څومره پلار او مور احسانمن یمه څومره پلار او مور احسانمن یمه څومره احسانونه مو راپوري نو څومره پلار او مور احسانمن یمه څومره احسانونه مو راپوري نو او دا یو شعر ټولو ته ډالۍ کوم چې مکړې سخر خواخیانو ظلم مه کوئ مکړې سخر خواخیانو ظلم مه کوئ هر څه په آخر کې د انګوري نو مکړې سخر خواخیانو ظلم مه کوئ هر څه په آخر کې د انګوري نو او زه صاحب نور څه لیکلی نه شمه زه صاحب څه نور څه لیکلی نه شمه زه صاحب څه نور څه لیکلی نه شمه دغه شاعري د دغه توري نو سید رحمان لالا ستاسو خو کتاب هم راغلی دی زما په لاسو کې تاسو راته ګفټ راکړو دا د کابل ضلع کتاب دی د کابل ضلع او دا ما په 2018 کې چاپ کړی دی شاعري خو د پخوانی ده د پخوانو وختونو د لکوانی د وختو او چاپ کړی مې په 2018 کې دی. ملګرو کابل ضلع صحیح دی کابل ضلع تاسو کتاب اخیستلی شئ ثوابۍ کې هم تاسو ته میلاویږي داسې ګران شمېر ونې تاسو ته میلاویږي. ښه لالا نور به راسره څه شریکوئ زه خو هم چې کتاب نه راسره څه شریکوئ نو ستاسو به ډېره زیاته مننه وي. دا د کابل ضلع نه یو غزل دی چې یو کړي مینه نو بیا بل له سرزوري ښه نه وي چې یو کړي مینه نو بیا بل له سرزوري ښه نه وي او د مینانو ازارونه د زړګي ښه نه وي په جدایۍ کې چې ناصح مې داسې حال ولیدو بلا خفه شوي دومره مجبوري ښه نه وي په جدایۍ کې چې ناصح مې داسې حال ولیدو بلا خفه شوي دومره مجبوري ښه نه وي او دا خو جایز نه دي چې ښځې خپل زلفان پرې کوي دا خو جایز نه دی چې ښځې خپل زلفان پرې کوي او اوږدې زلفې چې کمسی وي د سړي ښه نه وي دا خو جایز نه وي چې ښځې خپل زلفان پرې کوي او اوږدې زلفې چې کمسی وي د سړي ښه نه وي او سله پیدا یې انسانه دا په ساخته یې سله پیدا یې انسانه
دا په څه اخته یې دا تکبر جلال غرور خور لذي ښه نه وي سله پیدا یې انسانه دا په څه اخته یې دا تکبر جلال غرور خور لذي ښه نه وي بد خوی بد هیڅ بد مه کوه په بدو کې ځي خو چې احسان لاندې یې راولي نیکي ښه نه وي بد خو هیڅ بد مه کوه په بدو کې ځي خو چې احسان د لاندې راولي نیکي ښه نه وي او بس کړه مودي وشي یو ځل په دې لار راشه که نه بس کړه مودي وشي یو ځل په دې لار راشه که نه جانانه ټول عمر د غم مازدیګري ښه نه وي او چېرته څه بل څه ګوره ځان بدل که پام بدل کړه چرسته څه بل څه ګوره ځان بدل که پام بدل کړه زړګي عمر له یو رنګې بیماري ښه نه وي او خدای کې نه ښایي چې غلی وي بې ځایه به خفه خدای کې نه ښایي چې غلی وي بې ځایه به خفه او چې وي غم کې څوک زیبا شال زرزري ښه نه وي زیات اخلو کم ورکوو کم ورکوو زیاتو باندې زیات اخلو کم ورکوو کم ورکوو زیاتو باندې مسلمانان یو داسې دا دکانداري ښه نه وي زیات اخلو کم ورکوو کم ورکوو زیاتو باندې مسلمانان یو داسې دا دکانداري ښه نه وي چېرته خندا او څه مزاح هم پکې شته دی که نه چېرته خندا او څه مزاح هم پکې شته دی که نه صاحب داسې لیکي داسې شاعري ښه نه وي ډېر ښه سید رحمان لالا لنډ میسج پیغام مو مینهوالو ته څه ورکول غواړئ اخیره کې بس پیغام خو دا دی چې دا دنیا ډېره لږه ده ډېر مختصر عمر دی بس مینه محبت خورول دي د نفرت نه چې ځان وساتو چې نفرت خور نه کو نو ډېر به ښه وي ډېره زیاته مننه ملګرو تاسو بخیر سید رحمان لالا شعرونه خوښ شوي وي کتاب باره کې هغه سره مونږ خبرې اترې وکړي غواړم امجد تبسم کیمرمین صاحب نه اجازت ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان